د چاپې سهار 15مه برخه د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت شهید وطن د غربت غر د حق د لارې سنگر او د خاورې څخه د دفاع سپر کوم چې د وردګو د سیمې په زړه کې ځای لري زړه دی چې د بدن هرې ټوټې ته وینه ورکوي او په خوځښت یې راولي تر هغې چې دا څوکې لکه د بریا تورې د خپلواکۍ لمر وبرېښوي په ګلدره کې تم کېږو هغه چې د نموتې حماسي غره په لویدیځه لمن کې خپل ځای پیشلیک په بېلابېلو پړاوونو کې راښیي بیلګې ډېرې دي خو موږ د روسي ښکېلاک پر وړاندې د توت سنګرونو یادونه کوو چې لسګونو جازونو به سیمه تر خپل بېرحمه بمبار لاندې نیولې وه چې ژوي او بوټي هم ترې په امن نه وو مات شو خو وخت ډېر څه شاته پرېښودل نوی نسل رازلمی شو د دښمن نه لورېده چې د ویاړلې خاورې خلک د خپلو ارزښتونو او ویاړونو سره ژوند وکړي غلیم تر پخوا ډېر هوښیار د محاربوي ځواک خاوند او په خپل جنګي ماشین یې غرور او تکیه درلوده د اشغال په موخه یې له لرې راودانګل بلخوا افغان ولس د خپلواکۍ لار ونیوله هغه چې دوی پلرنی میراث الهي امر او د وخت غوښتنه وه چې دوی دغه خپلواکي د خپلو وینو په نظرانې سره لاسته راوړله وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت د وخت ښکېلاګر د خپلو ناولو موخو لپاره ډول ډول لارې چارې په کار اچولې وې چې یو یې هم سارګري الوتکې وې خلک په سیمه ییزه ژبه بنګنې ورته وایي ځمکه او تشیال فضا څارېدل کېده د 1499 د طلې 28مه نېټه وه مخکې تر دې چې دوی پلي ځواک په سیمه کې خپل ناولی ماموریت پیل کړي د میدان وردګو جوختو ولسوالۍ د ګلدرې لر او بر ته وژونکي الوتکې چې په عصري عسکري تجهیزاتو سمبال وې له بېلابېلو لوري ورکښته شوې د ډبډبونو غوغارې سره 2 څرخکې کېناستلې په هر لوري یې په داسې حال کې ګزمې پیل کړې چې شپني څراغونه یې په تندي نښتي وو د سرې کلا سرخ کول او د تال کښتۍ د مسیرونو یې کور په کور خلاف خپل سریع عملیات پیل کړل چې د ډیری کورونو دروازې او کړکۍ یې ماتې کړلې د کور دننه هر څه یې ګډ وډ کړل خلک یې رواني او فزیکي وځورول او نور داسې پاتې دې نه وي چې څو کاله مخکې هم نوموتې دره د یوې شپنۍ چاپې قرباني وه د سیمې څو عام وګړي یې د کلونو کلونو لپاره د زندان قربانه کړل خو په وروستي چاپه کې چې 24 ساعته لپاره یې د خلکو ژوند مرګ ګرځولی و په همدې شپه 6 نفره صوفي حبیب باز محمد محبت الله محمد خالد نظیر احمد او شیر محمد په شهادت ورسېدل په همدې چاپه کې د حاجي سید شاه خان د کور 2 نفره نظیر احمد او شیر محمد هم په شهادت ورسېدل خو کله چې شهیدان کور ته ورسېدل دریم کس کاکای باز محمد یې په لیدو راولوید خلکو ویل بېهوشه دی شیبه وروسته معلومه شوه چې نوموړی هم د شهیدانو د کاروان ملګری شو پاتې دې نه وي چې شهید نظیر احمد د شهادت پر مهال د شهادت ګوته اوچته کړې وه خو د دې تر څنګ په بل ګاونډ کور کې یوې مور ته 2 شهید جنازې چې یو یې خاوند او بل یې زوی و ایښې وې د ټولو فردوس جنت ځای شه د خپلواکۍ لمره هر کله ځلاند راخیږه غم سترګو کې اوښکې څو کاسه شهیدان سویسکار خاورو ته سپارو څو کاسه شهیدان سویسکار خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب وي د خاورو ته